او ډېر ښه هلک دی ماشاءالله ډېر زبردست کس دی او ما ورسره خو زړه ورسره لګېدلی دی زړه نه وته ته ما ورسره الله پاک دې دنیا کې به درته اجر درنکړي که دې دنیا کې نه نو الله پاک د هغې دنیا کې به ته ضرور اسد ثاني ته یو میسج دی تو سر جی ماشاءالله ډېره مننه ډېر خلک خوشحال یو زه د نه ښه خوشحال یم الحمدلله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه اسد ثاني یو ځل بیا ستاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو نن د سره د یو مولانا ویډیو پیغام شیر کوم چې ما ته را لېږلی دی. هغه ویډیو پیغام به تاسو ګورئ. د هغه ویډیو پیغام نه وروسته به بیا زه ستاسو سره یو څو خبرې شیر کول غواړم. هغه خبرې که مونږ واورو نو هغه کې مونږ ته د دنیاوي فایده هم ده او د آخرت فایده هم ده. مونږ له پکار هم دي چې د سوشل میډیا استعمال داسې وکړو چې زموږ پکې د دنیا او آخرت دواړو ګټئ. نو د مولانا صاحبو دا ویډیو پیغام د زه شیر کوم ما ته را لېږلی. د دغې نه وروسته سره زه بیا یو څو اهم خبرې کوم نو تاسو ټولې وګورئ او انشاءالله تعالی چې تاسو ته به هم فایده وشي ما ته به هم فایده وشي او مولانا صاحب ته به هم فایده وشي. او په آخره کې د سره د مولانا صاحب تعارف هم کوم چې مولانا صاحب د کوم ځای سره تعلق ساتي. نو ورځو د مولانا صاحب دا ویډیو وګورئ بیا پې د سره زه یو لنډ شان پیغام شیر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اسد ثاني روڑا څنګه اخی برابر امید لرم انشاءالله خبرې وخت زندگی ښه به تېرېږي ماشاءالله ماشاءالله. د ثاني تاسو سره ویډیوز ډېرې ګورم او په یوټیوب کې ګورم فیسبوک کې ګورم. اول خو به زه به خپل تعریف درته وکړم. زما نوم څه دی؟ ما نوم کاري محمد نعیم نوم دی او زه ضلع کوهاټ سره تعلق لرم. ضلع کوهاټ نوم به تاسو اورېدلی. ضلع کوهاټ سره زه تعلق لرم ماشاءالله ماشاءالله. دې سره ما داسې رابطه شوې وه داسې کانټیکټ شوی وه اسد ثاني سره. ته ما ته په یو آی ډي کې مسله پېښه شوې وه. آی ډي ته کومه هغه ما بلاک شوې وه. نو ما ټیلیګرام یوز کولو نو ټیلیګرام کې نو وکتلو نو اسد ثاني نوم ما چلو دې ته به یو ریکویسټ وکړم که چې تعالی پاک باندې د هغه شي مهربان شي. نو ما دې ته ریکویسټ وکړو نو دې وایس میسج واورېدلو. ته وایس میسج واورېدلو ما دې ته بالکل تابعدار کړي سم. تاسو ته خو اني ټایم به تیار وم ځکه د تاسو ماشاءالله حافظان یو قاریان یو. ما ته ټیک شو نو ما ته وایي چې ما دغه څه مسله دی نو ما ته دې ډېر غټ هیلپ کړو او ډېر سخت پریشانه شوم. ته یاره دا به څه کېږي ما خو دې آی ډي ته کومه دا بلاک شوی خو ماشاءالله ماشاءالله الله د پکې برکت واچي الله د پکې عمر کې برکت واچي الله د نور پکې کامیاب کړي. څه زړه رمنونه د هغه د الله پاک پوره کړي. نو بیا ما سره ډېره غټه قرباني کړې وه که نه. نو زه دا ماشاءالله پرون مو د اسد ثاني والا یوه ویډیو ولیدله په فیسبوک کې یوټیوب کې ډېر راځي. ما په خپله ماشاءالله د اسد ثاني والا ته کوم چینل دی سبسکرایب کړی مې دی کمنټس مې کړی دی لایک مې کړی دی. نو زه ما ټولو ته یو ریکویسټ دی د اسد ثاني والا کوم چینل دی اسد ټیکنیکل افیشل دا چینل نوم دی او برای مهرباني چاته څه مسله وي څه وي که نه نو اسد ثاني سره رابطه کوئ ټیک شوه او ماشاءالله ته چا څه مشکلات نو دا حل کوي به انشاءالله. او ډېر ښه هلک دی ماشاءالله ډېر زبردست کس دی او ما ورسره خو زړه ورسره لګېدلی دی زړه نه وته ته ما ورسره طبیعت ورسره لګېدلی دی. نو زه د ویډیو ګورم څه ډېر کس داسې ویډیو ما کتلي دي ورسره ډېر غریبان خلک دي چاته څه مشکلات دي چاته څه وي نو دا ورته لاړ شي همدردي ورسره وکړي هیلپ ورسره وکړي. کول هم پکار دی هیلپ د کوم دی هغه ډېر زبردست کار دی ځکه ته دا اسلام کې چای ته څومره سړی لاس ورسره کوي شي نو دا ډېره غټه ښه خبره ده ځکه په دې باندې الله پاک دې دنیا کې به درته اجر درنکړي که دې دنیا کې نه نو الله پاک د هغې دنیا کې به تا ضرور به تا کامیابوي که نه. نو دا ډېره ښه خبره ده. او زه ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ کوم ته ماله څوک دا ویډیو ګوري نو زه ورته دغه ریکویسټ کوم ته جي اسد ثاني دی ټیک شوه دې ته کمنټس کوئ لایک کوئ او سبسکرایب مې ورته ورکوئ. ته کومه چاته څه مشکلات دي نو بالکل دې سره تاسو اسد ثاني سره تاسو کانټیکټ کوئ شي په فیسبوک ذریعه تاسو کوئ شي کمنټس کې ورته کوئ شي یا یوټیوب چینل کې تاسو سره دغه کوئ شي کانټیکټ کوئ شي. نو دا یو سپیشل ما اسد ثاني ته یو میسج دی. تو سر جی ماشاءالله ډېره مننه ډېر خلک خوشحال یو زه د نه ښه خوشحال یم الحمدلله. تا ما سره ډېره غټه قرباني کړې وه او الله پاک به د دې اجر درکړي. اسد ثاني سره زه دا قرباني کوی شم ته انشاءالله موږ هم حافظ القرآن ختم به ورته کوم او دعاوانه کې به انشاءالله سپیشل به یادوم ټیک شو. اسد ثاني ته څه منډه دړې وي نو
بالکل دا ورور اینی ټایم کې تا ته تیار وي تابعدار نو داخله میسج ورته کوم ته بس د څه مسله وي چې دغه بالکل موږ سره رابطه کوي شي او نور الله پاک د کامیاب کی خپل په میشن کې کامیاب کی الله پاک زړه عملونه پوره کړي. زه ډېره مننه کوم د مولانا صاحب چې هغه مونږ ګوري او بیا مونږ خوښوي. نو د مولانا صاحب ته دغه مسله راغله، مسله ورته ما حل کړه، د هغه نه وروسته ما سره رابطه وکړه، بیا دغه ویډیو هم راولېږله. خو ما تاسو ته ویلي چې د مولانا صاحب په حواله به زه ستاسو سره یو اهم میسج شیر کوم او باقي به زمونږ هم پیدا ستاسو هم پکې پیدا. مولانا صاحب چې تعلق لري نو د هغو سره د هغه تعلق دی او حافظ قرآن هم دی او د قرآن عالم هم دی. نو په دې ویډیو کې تاسو وکړه هغه وایي چې زه به نور څه نشم کولی او زه به ستاسو دپاره د قرآن ختم کوم. نو دغه زما لپاره یو لویه خبره ده د خوشحالۍ. نو ما تاسو ویلي زه به تاسو سره د مولانا صاحب په حواله یو څو خبرې شیر کوم. مولانا صاحب دومره تېره شو چې هغه ځان ته یوټیوب چینل جوړ کړی دی. نو ما ته ویل چې ته د خپلو کتونکو ته مینوالو ته ووایه چې زما د یوټیوب چینل ته لاړ شي. هغه به خپل یوټیوب چینل باندې څه کوي، هغه داسې څیز شروع کړی دی چې پاکې به زمونږ هم پیدا ستاسو هم پکې پیدا د آخرت. قاری محمد نعیم په دې باندې د دې د یوټیوب چینل دی او یو څو ورځې وشوي چې د اولې سپارې نه هغه شروع کړله او تاسو ته مخامخ چې دی نه د قرآن تلاوت کوي. هر ورځ یو رکو تلاوت په تاسو ته خېجئ. نو که چا ناظره نه یې کړ، که هغه مشران دي او که کشران دي که زنانه دي، نو هغوی له پکار دي چې دغه چینل وزټ وکړي، دغه چینل هم سبسکرایب کړي او یو رکو سبق وای او د قرآن به تاسو ته ختموي. نو تاسو لاړ شئ، هر ورځ تاسو ته یو رکو د قرآن شریف په سبق ښایي، هغه تاسو ته مخامخ ښکاري. نو که چا قرآن شریف نه وی ویلی په ناظره باندې، نو تاسو ډېر په اسانه باندې کولی شئ چې دغه چینل ته تاسو هر سحر ورځئ، تاسو په یو رکو سبق میلاویږي، ښه په قلاره باندې تاسو کتی شئ او یادولی هم شئ. که هغه نوجوانان وروڼه دي هغو د قرآن شریف ناظره نه یې کړ، که مشران دي او که زنانه دي، نو تاسو لاړ شئ قاری محمد نعیم دغه چینل سبسکرایب هم کوئ. نو تاسو ته به د هغه هر ورځ ویډیو به ډېره په اسانه هم میلاویږي او قرآن شریف یې بیا اولې سپارې نه شروع کړی دی او تر اخره پورې والناس پورې به هغه د قرآن شریف تلاوت کوي. نو د دې نه به ما ته هم پیدا قاري صاحب ته هم او تاسو ته هم د آخرت ګټه به هم ته میلاویږي. نو تاسو لازم د قاري صاحب چینل ته لاړ شئ، پارې نه یو رکو خېجئ، نو د دغه نه تاسو پیدا اخیستی شئ. او مولانا صاحب یو ځل بیا زه شکریه ادا کوم چې هغه مونږ ته دغه ویډیو پیغام راولېږو. دا یو څو خبرې دا مونږ سره شیر کولې. د بلې ویډیو پورې ماله راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.